ولسمشر غني او عبدالله یوې نهایي پایلې ته سره نږدې شوي، خو څنګه عبدالله سره غني څه معامله کوي ټول حال را سره په یاده ویډیو کې کتلی شئ، خو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی به ډېر ژر وشي، ځکه دواړه یوې هوکړې ته رسېدلي. په دې اړه د افغانستان د حراست او ثبات شورا غړی مسعود رشتیوال وایي چې د دواړو لوري هوکړې ته د رسېدو په برخه کې سره نږدې شوي. هغه زیاتوي چې همدا پرمختګ دی چې دواړه لوري د ټاکنو نه وروسته رامنځته شوي کړکېچ ته پای ته رسوي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر غني د ټاکنو پر مهال له خلکو سره ژمنه کړې چې دا ځلې به له چا سره حکومت نه شریکوي، خو تر ټاکنو وروسته عبدالله هم ځان بریالی اعلان کړ. په کومه ورځ چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم وو، په هماغه ورځ عبدالله هم د لوړې مراسم ترسره کړل او ځان یې د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. د دواړو لورو ترمنځ که څه هم د لوړې مراسمو نه مخکې هم ناستې وشوې، خو پایلې ته ونه رسېدل او ویل کېږي چې اوس دواړه لوري یوې هوکړې ته رسېدلي. د ځینو سرچینو په وینا عبدالله غوښتل چې د تیر په څېر اجرایه ریاست ترلاسه کړي او ولسمشر غني نه غوښتل چې هغه په حکومت کې د اجرایه ریاست موجود وي. اوس که څه هم ویل شوي چې اشرف غني عبدالله ته د 40 سلنې برخې ورکولو ته هم تیار شوی، خو ښایي ژر د دواړو لورو ترمنځ یوه هوکړه وشي او د هغې اعلان وشي او له اعلان وروسته هر څه روښانه شي. دا و زموږ ویډیو. تر بلې ویډیو چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه، ښې چارې ولرئ.